یوټیوب تاسو په هیګه چې په اوسنی وخت کې یوټیوب د 50 میلیون څخه زیات فعال چینل لري چې نړۍ کې ورته ډیجیټل یونیورسيټي خو ویل کیږي. ډیجیټل یونیورسيټي ولې ورته ویل کیږي؟ ګوره کچېری تاسو د اول ټولګي څخه واخله تر ماسترۍ پی ایچ ډي پورې هر یو مضمون په یوټیوب کې سرچ کړئ نو زیات امکان شته چې هغه په اړه تاسو ته یو نه یو ویډیو پیدا شي چې پکې هغه مضمون لا ښه تشریح شوی او ته په اسانۍ سره وکولی شي چې په هغه باندې ښه پوه شي. خو دا تر ډیره بریده پورې په نورو ژبو باندې اکثریت انګلیسي، هندي او اردو وي. یو مثال به درکړم، بایولوژي په اړه ته پلټنه کوې، کچېرې ته بایولوژي په اړه په یوټیوب کې سرچ کې پښتو یا دري ژبه باندې نو په سلو کې به 15% ویډیوګانې دې باندې پیدا کړي. دا خو یو ما مشهور مضمون درته یاد کړه، که نور چېرته وګورې شاید پیدا هم نه کړي. د دې مین وجه څه ده؟ زه چې څومره پوهېږم او یا چې ما سره څه تجربه شوې ده، که چېرې زما تجربه غلطي نو هغه کمنټ کې راته ولیکئ. زیاته وجه دا ده چې تاسو خپل خلک په یوټیوب کې نه سپورټ کوئ. کم کسان چې کم کانټینټ یا ویډیوګانې د یو مضمون په اړه په یوټیوب کې اپلوډ کړي هغې ویوز خورا کم وي. نو دلته مین وجه دا ده چې په یوټیوب کې موږ داسې کسانو سپورټ نه دی کړی. زیاتره موږ په عباسیاتو او چټیانو باندې وخت تېر شوی دی ځکه موږ ترې ګټه نه ده اخیستې. موږ په زرګونو پلاقه او متعلمین محصلین لرو، په دوی کې ډېر استعداد لرونکي کسان شته. دوی که چیرې خپل استعداد د یوټیوب له لارې خپلو خلکو ته وښیي او هغې نه زموږ خلک استفاده وکړي نو دا به که چېرته فکر وکړی شي زموږ په زده کړو کې خورا بدلون راولي. خو دا په هغه صورت کې کېږي چې دا خلک سپورټ شي. داسې نه کېږي چې یو استاد یا یو شاګرد چې هغه لایق وي هغې یو ویډیو باندې ډېر زیات کوشش کړي، ډېر وخت یې پرې ضایع کړي، خو هغه چې کله اپلوډ شي نو کالونه یې تېر شي هغې ویوز نه راځي، مطلب څوک یې ګوري نه، نو هغه بیا ناهیلي شي وایي چې یو ویډیو باندې زه خپل دومره وخت ضایع کوم دلته څوک ترې استفاده هم نشي کوی نو ولې بې وجه په نورو ویډیوګانو باندې زه خپل وخت ضایع کومه. نو ما ټول محصلین یا ټول هغه زده کوونکي چې فلحال په زده کړو باندې بوخت دي یا هغه استادان چې دوی کولی شي چې د ویډیو له لارې خپلو خلکو ته تدریس ورکړي، کوشش وکړئ چې یوټیوب کې خپلې ویډیوګانې اپلوډ کړئ. ناهیلي کېږئ به، شاید اوس یې څوک ونه ګوري، آینده کې به دومره څوک پیدا شي چې د دې په ارزښت باندې پوه شي. تاسو ته هم وایم کوم زده کوونکي چې دي د هر یو سبجیکټ یا هر یو مضمون په اړه کولی شي چې یوټیوب کې زده کړه وکړئ. کوشش وکړئ اول خر څه چې په پښتو باندې هغه خلک سپورټ کړئ، هغه وګورئ او هغې چینلونه سبسکرایب کړئ تر څو دویم لږ څه نه څه تشویق شي او دغه برخه کې چې موږ خورا پاتې راغلي یو لږ څه نه څه پرمختګ وشي. سمه ده؟ مننه.